افغانستان په وچه کې یو پروت ملک ته بعضي ملکونه چې ترقي او پیشرفت کړی ده هغه په څلورو بناو ترقي او پیشرفت کړی ده چې یو معدنونه دي او یو فابریکې او صنعت بل ځکه زمینداری ده او بل د تجارتي مرکزونه چې او د راکړه ورکړه او یا بنادر دي د دې لارې نه هغه ملکونه چې ترقي او پیشرفت کړی ده د دې څلورو منابعو نه کړی ده خو درې منابع چې دي هغه په مشقت مهنت او په خوارۍ باندې لاسته راغلي دي او دا یو لاره چې دا د خدای پیرزوینه ده کوم معدنونه چې افغانستان کې دي دا په روی د دنیا کې نشته معدنونه خو عنصر دي ټول او دا نور ملکونو کې چې دي مثال هغه عنصر یا هغه معدنونه دي چې هغه عام دي مثال وسپنه د طلا د تیل دي مس دي دا جاستو ډېر شیان دي لیکن 12 معدنه نادر دي خدای پاک چې افغانستان ته کومه پیرزوینه کړې ده په دې خاطر زه وایم چې په روی د دنیا بل ملک ته نه ده کړې هغه ته خدای پاک هغه نادر معدنونه ورکړي دا نادر معدنونه چې دي دا بیا اکثره انرژي ده د آینده د ټکنالوژي وسیله ده دا ټکنالوژي چې انرژي ونه لري نو هیڅ معنا نه لري هر ټکنالوژي بدون انرژي نه مخکې انرژي چې وا تیلو د موټرو د نورو وسایطو لپاره د سیارو وسایطو لپاره په 2010 کال کې زه فکر کوم چې نور فابریکې او د انجن فابریکې چې دا به نور ودرېږي 15 کال کې د هغې جانشین به لیټیم کېږي نو موږ افغانستان ته چې خدای پاک پیرزوینه کړې ده هغه دا ده چې د نورو عادي عامو معدنونو ترڅنګ نادر معدنونه خدای ورکړي او وجه هم دا ده چې افغانستان کې ولې دا معدنونه نه ویستل کېږي د دې وجه درته ښیم چې دلته روسانو په وخت کې ډېر ښه ارامه بستر روسانو دلته په وخت داود خان او په ظاهرشاه په وخت کې دا ټول معدنونه سروي کړي دي ټول تثبیت کړي دي خو یو یې نه دی ویستلی هغه وجه دا ده چې دلته لیټیم پلاټیم یورانیم او داسې نور نادر معدنونه چې نایابه معدنونه دي د مندلي په جدول کې هغه ثبت دي نو هغه معدنونه دلته ووتل او د هغې معدنونو په وجه دا نور معدنونه هم معطل پاتې شول نو ځکه چې په هغه معدن باندې کومه سرمایه ګزاري چې کېږي ډېره لویه سرمایه ګزاري کېږي که هغه روسانو کوله که هغه نور ملکونه یې کوي یا هر څوک چې کوي په هغې کمه سرمایه ګزاري نه کوي په هغې باندې میلیارډونه نه کوي هغې باندې ټریلیونونه کېږي مثال د سیمنټو فابریکه چې ته افغانستان کې یو فابریکه دوه فابریکې دي خو که داسې د سیمنټو په دونه پیمانه دلته د سیمنټو فابریکې جوړې شي چې ټوله دنیا ته سیمنټ ورکړي دا به په کوم حجم باندې نو اوس زه درته دا یادوم چې که ټول په ټریلیونونو ډالرو ته د سیمنټو فابریکې دلته ولګوي او ټوله دنیا ته سیمنټ ولېږي یعنې دا نشي رسولی همداسې که ته د لیټیم او چې ټکنالوژي 2015 د دې نه اخواته دا ټوله ټکنالوژي انرژي یا مصرف ټول لیټیم سي یا داسې نادر نور معدنونه سي داسې او بیا د افغانستان نه دا استخراج سي او دا ټول دنیا ته توزیع سي کوم حجم باندې سرمایه ګزاري کیږي دا په میلیارډونو نه کیږي دا په ټریلیونونو باندې سرمایه ګزاري کیږي او د ټریلیونونو سرمایه ګزاري لپاره خاص یو بستر پکار ده ځکه چې هر سرمایه ګزاري ځان ته یو بستر غواړي دا نادر معدنونه چې دي داسې هر ملک یا افغانستان یا نور ملکونه چې دا استخراجي ځان لپاره به نه استخراجي ځکه چې دا د ټولو دنیا ضرورت د ټولو دنیا لپاره به دا استخراجي واقعي د معدنونو قاعده دا ده چې چیرته معدن د معدن په سر باید دلته
تصفیه وشي، عملته پروسس وشي، عملته ټول کار خلاصي او هغه اصلي مواد انتقال شي. ځکه چې په معدن کې یا 10 یا 20 یا 30% اصلي معدني او یا 80-90% غیر معدني. نو دا نشي کولای چې ته له دې نه دا انتقال کې په امریکا کې یا په روسیه کې یا په چین کې یا په بل ملک کې ضایعات سره تالته دا ویسي او دا بیا الته پروسس کې دا غیر منطقي دا اقتصاد دا نه مني دا. نو د دې خطر باید دا ځای په ځای دا غوسی دا د دې دا ټول معدنونه دا قاعده ده. دا ګوره دا نشي کېدلی چې معدن په جبل سراج کې دي سیمټي او ته فابریکا ورته په جلال آباد کې ولګي چې ته جبل سراج لتیږي راوړي او په جلال آباد کې دا پروسس کې سیمټ دا بیا غیر اقتصادي راځي. دا قابل دا بیا ته نشي خرڅولی. نو پاندې خاطر باندې دلته باید ځای په ځای سرمایه گذاري وشي. که دا هر څوک کوي دا سرمایه گذاري همدلته باید وکړي. مثال اوس دا لیټیم چې دا ځان ته چین لري، خو چین یوازې لیټیم لري او افغانستان داسې 15 نادر معدنونه لري. نو په دې هر یو باندې په ټریلیونو باندې باید سرمایه گذاري وشي او د ټریلیونو بستر سره دا اوس که مثال روس دلته سرمایه گذاري کوي یا امریکای کوي یا چینی کوي یا جرمني کوي یا جاپان کوي کنه، د دې جی فضا هوا او د دې جی امنیت او د دې جی اطمینان د دې منطقي دا باید له هغه ملک نه پورته وي. ځکه چې یو څوک مثال جاپان کې سرمایه گذاري 1 میلیارډ کوي یا 2 میلیارډ کوي هغه ارزي هلته بسر ورته جوړ د اوس دوبۍ کې مثال سرمایه گذاري کیږي تر 1 میلیارډ پورې 2 میلیارډ پورې چا به سرمایه گذاري کړي خو دې نه پورته نه کړي. خو ټریلیون خبره چې دا راتوس پر په دنیا کې زه فکر نه کوم چې یو ملک جګسوي په بل ملک کې ټریلیون سرمایه گذاري کړي او دلته بدون لاغې نه کیږي نه ده. پاندې خاطر باندې روسانو دلته چې دا څونه وخت کې وخت تیر ک ټول معدنونه سروې کړ ټول معدنونه تثبیت کړ، لیکن یو ایمونی وسته وجم دا و چې دلته لیټیم وته. لیټیم چې دا د ټول معدنونو شاده لکه شاهین غوندي په هغه کې دغه معدن چې د چا په لاس کې دا نور معدنونه چې دي د هغه معدنونو هغه دي دا جز دي. په دې خاطر جز دي چې دلته که هر ملک دا دونه غټه سرمایه گذاري کوي دا درې شرایط لري. یو شرایط دا دي چې د افغانستان فضا باید ډیره مطمئنه او آرامه او ښه. دوم شرایط دا ده چې د ګواډر لاره دا باید په لاس کې ولري چې ګواډر لاره په لاس کې نه نو دا هیڅ پټای څوک نه اخلي چې هغه پټای لاره ونه لري. نو چې دونه ډیره لویه سرمایه گذاري کیږي د لوی سرمایه گذاري لپاره باید لاره ولري او مطمئنه لاره دائم عمري د یو ورځې د یو میاشتې د کال لاسو کالو لپاره نه د دائم لپاره. د هر سرمایه گذاري وخت معیار او هغه معلومي چې مثال ته 1 میلیون سرمایه گذاري کوي دا 1 میلیون په څونه وخت کې باید بیرته ته لاس ته راوړي لاس کالو کې. مثال ته 100 میلیونه کوي دا 150 کالو لپاره ته د 1 میلیارډ کوي دا د 100 کالو نه وروسته د اضافه هغه لپاره ده چې ته باید د 1 میلیارډ تر 50 کالو نه کم هغه باید د تاونه ټاکل شي. خو چې ټریلیون خبره راځي ټریلیون چې دا د ټول لایف لپاره د ټول عمر لپاره ده. ځکه دا د ټریلیونونو خبره چې دا په د یو ملکونو د قیمت په اندازه دلته سرمایه گذاري کیږي. سیار یو ټریلیون څه زیادوم د بعض ملکونو دونه قیمت نشته چې دونه سرمایه گذاري باید دلته وشي. د دې سرمایه گذاري لپاره نو یو خاص بستر پکار ده. هغه بستر اوس نه را جوړ ورته. د افغانستان همسایگان چې دي شاوخوا همسایگان چې دي دا هم باید هغه دوست ملکونه وي. ځکه که هغه دوست نه وي دغه سرمایه چې کیږي د دې سرمایې ته غټ ملکونه خطر یا ضرر ورته رسي. په دې خاطر ضرر رسي چې دغه معدنونه چې دي هغه څوک چې په دې کې سرمایه گذاري کوي هغه ډېر هغه تقویه کوي نهایت تقویه کوي. اوس لکه چین اقتصاد سره
په ټکنالوژي نه راولاړ، د چین اقتصاد باندې لیټیم ولاړ. معدنو باره کې ډېر معلومات راکړه، نو ما ته ویلي که تاسې په دې پوه شئ چې دلته داسې معدنونه دي ټول عمر به خوب ونه کوي، او یا که پوه شئ چې داسې معدنونه دلته دي نو تاسې به وایي ټول عمر ډوډۍ ونه خورئ. یعنې دونه تاسې خدای پاک غني پیدا کړي او خدای پاک تاسې باندې دونه لورینه پیرزوینه یې کړې ده. واړه معدنونه هم چې دي دا ټول معطل او معلق صفات دي، د دې غټو معدنونو په وجه پاتې دي. ځکه چې داسې معدن په دنیا کې نشته داسې مثال هغه د طلا معدن هغه نه استخراج شوی، هغه د اوسپنې معدن هغه نه استخراج شوی، هغه د ګاز وي د نفت وي یا د بل شي هغه نه استخراج شوی. داسې په دنیا کې نه ده پاتې. انقره کې یو کمپنۍ د ترکش پټرولیم په نامه یو چې هغه د استخراج د نفت او ګازو دا کوي، د هغې یو منیجر سره موږ په 8 کاله مخکې ولیده، د ما یو شریک اسامې په نامه چې د استانبول رستوران مالک و، ما هغه دواړه سره ولیده. هغه وویل چې شبرغان کې یو 10 څاګانې دي روسانو ایستلي دي، بیرته بندي کړي دي. بیا هغه وویل چې یوه څا موږ په شبرغان کې موږ یوه څا هلته پاکه کړله، دا یوه څا چې تاسې ده د ټول موږ انقرې ته ګاز راکولی شي، دا یوه څا. ما ته ویلي وایي د دنیا پر فشارترین ګاز د دنیا چې دي دا د افغانستان سره دي. او ترکمنستان نه موږ ته وښوده چې دغونه فشار 400 یا 450 دا یې موږ ته ویل چې دا 900 دي که 950 فشار هغه لري، دا اندازه لري. نو پر فشارترین ګاز د ټولې دنیا وایي دا ګاز دی، وایي تا سره چې دي. و موږ وایي ډېر علاقه لرو چې سرمایه ګزاري وکړو، خو شرایط موږ ته برابر نه دي. هغه کمپنیانې چې مخکې مثال هلته په قیمت ورته تمام شي هغه نور ټول فایل دي بدون د چین نه. بدون د چین په دنیا کې بیترۍ بله نشته ده چې ته میډن جرمني راوباسي، جاپان راوباسي یا برازیل راوباسي یا سویډن یا سویس راوباسي، نشته ده. ټولې بیترۍ میډن چاینا دي او بالا چاینا افغانستان ده. نو دا د دنیا د بعضې ملکونو لپاره د افغانستان چې دا روح ده. که دا افغانستان د بعضې ملکونو سره یعنې بعضې ملکونه ترېنه کار واخلي، د هغه روح به یي په خپل ځای به یي، او که دا هغه نه یي دا روح ترېنه لاسه وځي. نو اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې ټکنالوژي مخ په هغه روانه ده، په لیټیم روانه ده، دا په سرعت روانه ده. دې خواته تیل ارزښت له بینه ځي، دې خواته د لیټیم ارزښت پورته کیږي. نو دا چې کال په کال دا پورته کیږي دې ارزښت، او دا بدون له چین نه بل ملک لري نه، بل ملک یې ورکوی نشي. د مادن قاعده دا ده چې مثال هر معدن چې فیصدي د معدن اضافه زیاته وي هغه اسانه قابل د استخراج یا قابل د پروسس. نو څومره چې دا فیصدي هغه کېږي دا کمیږي، د هغې استخراج سختېږي. لکه اوس شیدې مثال زه ساده غږیږم په دې خاطر چې ساده د موږ خلک ساده خلک په عام لهجه باندې پوهېږي، ښه پوهېږي. نو دا شیدې مثال 5% شیدې او 95% اوبه د دې استخراج ډېر سخت دی. او که 95% شیدې او 5% اوبه لږ تبخیر څه ورکړي به دا هغه کېږي، دا شیدې هغه 100% شیدې لاسته راځي. نو معدن هم دغسې ده. معدن چې څومره فیصدي د معدن جګی لوړی هغه ډېر قابل استخراج، څومره چې د مځکې په سطحه باندې یا هغه اسانه استخراجېږي. نو د موږ دا خدای پاک څومره معدنونه چې خدای پاک راکړي دي، ما درته ویلې که نه د ګازو کیسه مې ورته وکړله. موږ تیل لرو، ګاز لرو، طلا لرو، مس لرو، المونیم لرو، جست لرو، انټیموني لرو، د لیټیم لرو، پلاټیم لرو، یورانیم لرو، کلپونیم لرو. زه خپله په ډېرو معدنو کې ګرځېدلی یم. دا مارجې ته تللی یم، دغه ته د بارامچې ته تللی یم. مثال په لاره کې مې ډېر ښه معدنونه. نو دنیا هم اوس ډېر تلاش. 10 کاله بعد به افغانستان داسې ملک به وي چې اوس لکه امریکا ته چې افغانان څه خیل ته په سختۍ ځي او څه خیل ته په مشکلاتو ځي، دغه رقم ته به 10 کاله بعد د امریکا او د اروپایانو امریکایان به دغسې را روان وي.
لکه دا اوس افغانان دغسې امریکا او اروپا ته ځي یعنې په دونه مشکل سره به ویزې ورته میلاویږي دا به یو داسې ګران او قیمتي ملک وي په خاطر د دې چې وخت نور نشته که څونه وخت پکې اضافه وځي بیا د نورو ملکونو لپاره د استخراج سختیږي فضا نور ملکونه چې لیټیم لري هغه اشغالوي ځکه چې د هغې لپاره ضرر رسیږي مخکې چې دا اویا کاله مخکې سویډن کوم لیټیم استخراج کړي چې کله د چین لیټیم راووته د سویډن او د سویس کوم هغه چې و د لیټیم چې و هغه اوس نه استخراجېږي ځکه چې دا ارزانه دي هغه قیمته دي نو که د افغانستان هم استخراج ته ووځي نو بیا هماغه خبره ترې جوړېږي لکه د سویس او د چین چې جوړه سوې وه یا دا درته وایم چې اوس چین پاخه خرڅوي دنیا ته هیڅ دنیا ته خام نه ورکوي که خام ورکوي بیا د هغه دنیا لکه اوس چین خام لیټیم ورکوي بیا میډ ان جرمني هغه چېرته چې بیا نور پروسس کېږي بیا هغوی خپل میډ ان په لیکي نشته ده په دنیا کې هیڅ بهترۍ نشته ده چې هغې باندې جرمني لیکلي جاپان لیکلی چین امریکا لیکلی نو دغه ټول معدنونه چې دي هر ټکنالوژي چې جوړېږي دنیا کې چین ورته وایي چې ماته صفات راکړه زه درته دا شی خپله جوړوم درکوم دا لیټیم بهترۍ چې دا بیا خپل میډین خپل هغه چین په لیکي هیڅ بهترۍ نه شی چې جوړېږي لیټیم نه هغه بدون د چین د فابریکو له پروسس نه بل چې نه جوړېږي موږ نه خام اخلي دنیا موږ نه خام اخلي که پاخه واخلي چین ګرام په $9 خرڅوي دا د ما فابریکه چې څومره دا اوس موجود موږ پکې ناست یو دا 10 تریلیون نه اضافه د چین په قیمت چې دا اوس چین کوم خرڅوي دې نه اضافه راځي ته دا فکر وکړه چې ته له غزني نه تر هلمند پورې ته ټول لیټیم ولرې په سلهاو په زرهاو کیلومتر ته هغه ولرې دا لیټیم ولرې دې ارزښت 3 تریلیونه وي 3 تریلیونه لیکن زه تاسو ته دغه ته د دې ته دا خبره کوم چې دوی خپله به په دې باندې په تریلیونونو پیسې لګوي نو د معدن به څنګه 3 تریلیونه وي که دوی تریلیونونه ونه لګوي خپله یعنې دونه وسې دلته فابریکه او هغه ونه لګوي پروسس یې ونه کړي چې دا باید د ټولې دنیا لپاره استخراج شي ځکه چې واحد ځای ده په دنیا کې دا چې منډلیف ګوره یو څو کاله مخکې دا کومه خبره کړې ده تر ننه پورې هغه خبره پاتې ده چې 12 معدنه نادر دي هغه تر اوسه پورې نادر دي نو هغه چې نادر زه خبره کوم نایابه خبره کوم یعنې په نورو دنیا کې نشته نړۍ کې نشته نو د دې لپاره دا واړه معدنونه چې دلته دي دا ټول موږ یعنې ډېر قیمتي معدنونه لرو طلا ته لرو نو شرایط باندې هغه برابرېږي چې افغانستان کې صلح امنیت افغانستان کې اتفاق او ورورولي دا جنجالونه دا سیاسي جنجالونه دا مشکلات خدای دې حل کړي او خدای دې افغانستان کې د ټولو مسیرانو فکر یو کړي چې د افغانستان لپاره یو واحد فکر پیدا شي او ملي یو فکر پیدا شي چې ملي ارزښتونو لپاره یو مشترک فکر پیدا شي نو او باندې پیدا شي چې دا ملک یو غني ملک ده د داسې یو ملک چې هغه لیټیم پلاټیم یورانیم کالیفورنیم لري دا من حیث یو شیشې غوندې موږ داسې یو ملک یو لکه شیشه د شیشې برخورد ورسره وکړو اوس لکه تا په لاس کې یو شیشه ګیلاسي یا شیشه د پلاس کې هغه سره ډېر په احتیاط یو په مناسب ځای کې ږدي مناسب ځای راخلي او که تا سره اوسپنې یا کلک شی هر ځای کې وغورځوي پرېږدي دا نه خوږېږي نه زوبلېږي دا دونه وخت چې دا د افغانستان سره کوم برخورد وشو دا من حیث لکه اوسپنې سره برخورد وشو لیکن دا اوسپنه نه دا یوه شیشه ده دې شیشې سره باید د شیشې سلوک وشي د شیشې غوندې سلوک وشي او دا ملک چې د خدای پاک ډېر غني پیدا کړی ده له دوبۍ نه له سعودي نه له ټولو ملکونو نه دا ډېر غني ده په اساس دې چې موږ ته خدای پاک نادر معدنونه کړي داسې معدنونه راکړي دي
چې هغه معدنونه په دنیا کې نشته او ټوله دنیا ورته احتیاج ده. د ټوله دنیا انرژي ده، د آینده ټکنالوژي انرژي ده. نو ته ټوله دنیا احتیاج یې هغه او ته خواري او ته در بدره د موږ افغانان ته وره چې دا هغه ته زی د خارج ته زی د سفرونه د پلارو کې په وبو کې کیږي. دا هر افغان چې د بل ملک د یو شاهزاده په قیمت خدای پاک ارزښت ورکړي لیکن په خپل ځان نه پیږي ځکه چې موږ دونه شتمنۍ لرو چې حد نه لري. دې وخت را رسیدلی ده چې نور وخت نشته ده. دا 40 کاله یا 50 کاله چې هر رقم تیر سول لیکن نور وخت نشته ده. په دې نشته ده چې د دنیا ټکنالوژي تعین سوله چې نور د تیلونه د ټکنالوژي زی مخ په لیټیم جی. دا لیټیم چې دی مخکې مثال سویس استخراج کړی یا بل ملک د قمر مصنوعي ته 15 کاله مخکې جکسي او استعمال سی. اوس هغه وخت یو ګرام په $2 خرڅېده یا استخراج تمامېده. اوس چین یو ګرام په $1 خرڅوي. واکدارانو د ملک ته مې دا خواهش ده چې په دې افغانانو د باور وکړي. بعضې معدنونه دې نه ورکوي تر هغه پورې چې د دنیا مخ رنګ و رخ معلوم نشي چې دلته د موږ لیټیم ته څوک سرمایه ګزاري کولی شي. دا واړه دې نه ورکوي ځکه چې دا واړه سرخوږی ده د هغه لیټیمو د سرمایه ګزارۍ لپاره بستر نه جوړیږي تر څو چې دا لیټیمو مسله هغه سوي نه وي، دا معلومه سوي نه وي چې دا چاته د څوک د دې استخراج هغه په غاړه اخیستلی شي. نو دا واړه معدنونه که ته اوس مثال لیټیم یو ملک ته ورکړي او بل معدن د هغه دښمن یا د هغه رقیب ته ورکړي نو هغه د لیټیمو په هغه باندې تاثیر غورځوي نشي کولی دا سرمایه ګزاري. زه تا ته وایم چې د لیټیمو د سرمایه ګزاري لپاره 3 شرطه مهم دي. یو شرط دا چې افغانستان فضا او هوا باید د هغه لپاره د هغه ملک چې دلته سرمایه ګزاري کوي د هغې ملک نه دلته باید او څو ورته اوچته فضا ولري د امنیت له نگاه نه د هر شي نگاه نه. بل شاوخوا د افغانستان چې ملکونه دي هغه هم تاثیرګذاره دي، هغه هم باید د دوست ملکونه وي.